بسم الله الرحمن الرحیم د ولسمشریزو ټاکنو له ترسره کېدو 2 میاشتې پوره شوې خو ټاکنو کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. ټاکنو کمیسیون وایي ځینې ټاکنیز ټیمونه د رایو بیا شمېرنې او تفتیش سره مخالفت لري او د هیواد په 7 ولایتونو کې د ټاکنو دفترونه تړلي دي. کمیسیون څو وارې هڅه کړې چې معترضو نمایندانو ته قناعت ورکړي خو تر اوسه پورې نه دي بریالي شوي او ستونزه پر ځای پاتې ده. سلام او وخت مو بخیر. د همدې موضوع د بحث لپاره د ولسي جرګې مخکینی غړی ګلپاچا مجدي را سره په خپرونه کې مېلمه دی. د سیاسي او امنیتي چارو شروونکي کابل خان تدبیر ته مو هم بلنه ورکړې چې د خپرونې په لړ کې به راورسي. مجدي صاحب ستړي مه شئ، بحث ته پخیر راغلی. ژوندی اوسئ. ځینو ټاکنیزو ټیمونو د رایو بیا شمېرنې او تفتیش سره مخالفت ښودلی. د هیواد په 7 ولایتونو کې مراکز تړلي او کمیسیون نه پرېږدي چې کارونه ترسره کړي. آیا د حل لار ده چې ځینې ټاکنیز ټیمونه دي د ټاکنو کمیسیون دفترونه وتړي او ټاکنو کمیسیون دې پرېنږدي چې کارونه ترسره کړي؟ د مهربانه خدای په سپېڅلې نامه د سلام په وړاندې کولو سره ما په نظر اول خو ټولې خواوې باید د کمیسیون پرېکړو ته احترام وکړي، ځکه یوازینی بېطرفه ادرس او مستقل ادرس دی چې دغه پرېکړه کوي او قانون دوی ته دا حق ورکړی او د دې ترڅنګ خپله دوی هم اعتماد په همدې کمیسیون باندې جوړ کړی. یعنې داسې کمیسیون دی چې د 18 کاندیدانو په خوښه د کمیسیون جوړ شوی دی، دوی رایې په اساس او حتی په درلانشا کې چې څه تغییرات غوښتل هغه تغییرات هم د دوی په خوښه راغلل. یو رئیس لري کو بل معاونین تغییر تبدیل کړ. ما په نظر کوم څه چې اوس په خصوصا په 7 ولایاتو کې شوي دي هغه جرم دی، انتخاباتي جرم دی، ځکه په قانون کې په واضح ډول راغلی دی چې د یوې ملي پروسې چې هغه خصوصا ټاکنې وي د هغوی په وړاندې درېدل او مزاحمت کول دا یو جرم دی او متاسفانه په افغانستان کې قانون تر اوسه پورې دومره قوت پیدا کړی نه دی، حاکمیت د قانون چې په زورواکانو باندې یا په هغه چا باندې چې شاته ځان سي یا وسلوال یا غیر وسلوال یا د قدرت خواندان په افغانستان کې ځانونه محسوسول او دی تر اوسه پورې دوی ته نه دی ورسېدلی. قانون لږ په د دوی په ادرس باندې کمزوری دی. مونږ هیله لرو چې هر څوک چې وي قانون ته باید غاړه کړي. که دغه پروسه نوره هم ځنډنۍ کېږي د ټاکنو پایلو په تړاو اوس هم خلکو سره اندېښنې او پوښتنې شته دی، مسؤلیت بالاخره چا ته ورګرځي مجدي صاحب؟ مسؤلیت واضح دی، مسؤلیت نه هیڅوک هم ځان نشي مبارکولی چې ویلي حتی زه هم مسؤلیت لرم، ته هم لري، من حیث یو چا چې رایه ورکړې ده. ولس مسؤلیت لري چې باید خپل غږ وباسي. هغه څوک چې بیا مسؤلیت مستقیما دوی ته راوګرځي چې هغه اجرایي صلاحیتونه لري هغې کې 2 کسانو ته ډېر زیات دی. یو هغه څوک دی چې مخالفت کوي چې یو جرم ترسره کوي د دې مخه نیسي، هغو ته خو واضح ډول ده چې په مخالفت کې دوی ته، بلې یو څوک چې وظیفه وي او باید یو څه چې ده ته ورکړلی شوي دی هغه بالاخره خپله وظیفه وپېژني او هغې په اساس د ټایم ټیبل یا د مهالویش په اساس باید دوی خپل کار مخته بوځي او هغه نتیجه باید ولري. نو په دې برخه کې کمیسیون د ټولو نه زیات په دې کې مسؤلیت د ته متوجه دی، په خاطر د دې چې کمیسیون هغه ډالري معاشونه چې اخلي هغه په لوی بنګلو کې چې دوی ګرځي، هغه ګاډو کې چې ګرځي او امنیتي تدابیر چې د دوی دپاره نیول شوي دي دوی په خوب کې هم نه ولیدلي. د په دې خاطر ورکړل شوي وو چې یوه ډېره مهمه ملي پروسه د دوی په اختیار کې ده، دوی باید خپل مسؤلیت یا خپل هغه احساس د دې وکړي چې موږ مسؤول یو. نو په داسې حالت کې چې کمیسیون بیا هم دا شاته چوي او وخت ضایع کوي، په ډاګه اعلان وشو چې د 7 ولایتونو چې دي هغه په ابتدایي رایو په اعلان باندې، زه فکر کوم ابتدایي رایو اعلان باندې هیڅ اړه 7 ولایت نه لري. حتی کمیسیون ویلی دی چې په نهایي رایو کې هم دغه تفاوت کې چېرته ډېر زیات وي د 7 ولایتونو هغه ټولې رایې شاید دومره په ټاکنو په نتیجې باندې تاثیرات خپل ونه لري. ولې دا چې کمیسیون نه اعلانوي مسؤلیت کمیسیون ته ورته متوجه دی. دلته درېیم درېیم هغه څوک دی چې هغه د پروسې د نظارت د دولت پر راس کې جمهور رئیس دی، هغه مسؤلیت لري. جمهور رئیس باید په دې پوه شي
چې دا صرف د انتخابات نه دی چې دا راشي په د ریاست په جمهوریت په څوکۍ کینی. دلته د یو ټیم خبره ده، دلته د یو ملت خبره ده، دلته د افغانستان د وضعیت خبره ده، اقتصادي، سیاسي، نظامی او بالاخره د خلکو تشویشونه دا ټول رئیس جمهور ته متوجه کیږي چې خلکو په ډیرو حساسو شرایطو کې په ډیر بد وضعیت کې خلک راووتل. دا یې ثابته کړه چې څومره پر ولسواکۍ باندې دوی مین دي او ولسواکۍ ته ژمن دي، پر دیموکراسۍ دوی څومره باور لري. خو اوس دغه پروسه لا پسې اوږدېږي. 2 ځلې د ټاکنو کمیسیون لخوا هم مهالویش نقض شو. پوښتنه همدا ده چې حکومت ولې په دغې ملي پروسې کې چې د ځینو ټاکنیزو ټیمونو لخوا د بحراني کېدو هڅې کیږي او هممهاله هم دوی مراکز تړلي دي، ولې حکومت مداخله نه کوي؟ دلته هر څوک هم د ټایم په لحاظ هم د پروسې په حیث چې دا پروسه متعدد پړاوونه لري، په هر پړاو کې هر چا مسؤلیت معلوم دی. دلته اوس جمهور رئیس من حیث د نظارت کوونکي عمومي د ټاکنو دای مسؤلیت لري. که د حکومتدارۍ خبره وي خو نیم حکومت کې ډاکټر صاحب عبدالله هم دی، هر ورځ ولې کانفرنسونه ورکوي. موږ جمهور رئیس باندې هم غږ کوو چې دغه جرأت باید دی ولري من حیث د مسؤل د مدیریت د ټاکنو، دی باید خپل غږ وباسي. کمیسیون ته خو اقلا دومره ووایي چې ورور دا خو دی نه ورته وایي چې اشرف غني اعلان کا یا د دولت ساز ټیم ته بریالی اعلان کا. دا خو ورته ویلی شي چې وروره 2 ورځو کې درنه اعلان غواړم. رئیس جمهور باید دا جرأت وکړي. وخت کې چې د حکومت شریک دا جرأت کوي، دا هم باید وکړي دا جرأت. او که نه کوي د مسؤلیت کې دی هم دوی ته متوجه دي، ځکه افغانستان ورو ورو بحران خواته ځي. هر ورځ چې د کمیسیون ټاکنې اعلانول د پایلو شاتولیږي، موږ تاسې ګورو یو نوی بحران رازیږوي. تاسو د ډاکټر صاحب عبدالله اعلامیه واورېده، د دوی معاونینو خبرې نن ما اورېدې، نن تهدید کړل که چېرته تر هفتې ورځې پورې کمیسیون د 3 لکو رایو خبره حل نه کړي، یعنې باطل اعلان نه کړي، موږ به د هغه ټیم سره ودرېږو چې انتخابات نه مني. انتخابات څوک نه مني؟ عجیبه معامله ده په دې وطن کې. 200 رایې وړي دي، ریاست جمهوریت ته کاندید شوی، یوازې کې چې پوښتنه ورنه وشي چې وروره تا 200 رایې وړي دي، ولې دې دومره مصارف د دې غریب ولس په هر کاندید باندې په میلیونو روپۍ مصرف کیږي، افغانۍ د دوی په کاندیدارۍ عکسونه چاپیږي، اعلانونه ورته کیږي، یو لوی بنسټ ناست دی د دوی لپاره کار کوي، امنیتي تدابیر د دوی نیول شوي دي. دغه د تقریبا 3-4 میاشتې کېږي، 2 میاشتې د ټاکنو نه تېرې شوې. دغه ټول مصارف دي چې د دې ولس ته باندې کېږي. نو تا چې 200 رایې اخیستې دي چې تا دومره ځان کې هغه نه لرلو، هغه په ولس کې د ځای نه لرلو، په ځان باندې باور نه لرلو، ته ولې ټاکنو ته درېدلې؟ او نن د بطلان د انتخاباتو خبره کوي چې انتخابات باید بطلان شي. زه فکر کوم چې دا ورځ په ورځ دغه ستونزې زیاتېږي. کمیسیون دغه نیمې غږ دی چې مسؤلیت درته متوجه دی، او که کمیسیون یې نه کوي، جمهور رئیس باندې هم غږ دی چې کمیسیون ته فقط وخت وټاکي. ابتدایي اعلان باید اعلان باید وکړي د پایلو، او څو ورځې وخت ورکړي چې دا نور هم اعلان کا. که چېرته اعلان یې نه کړو، کمیسیون کوم امنیتي شکایت لرلو، هغه پړاوونه نه درته وایم. نو په 3م پړاو کې کمیسیون غږ کوي په رئیس جمهور. رئیس جمهور امنیتي قواوې لري، هغو نه باید کار واخیستی شي. داسې خو نه کېږي چې زه اوس کاندید یم، د پروسه به د ما د سترګو وړاندې چې زه من حیث د درو قوا رئیس یم دولت، هر شی په خپل سترګو ګورم چې خرابې خواته روانې، زه یې مخنیوی ونه کړم. دلته مسؤلیت جمهور رئیس ته ډېر متوجه دی، د هر چا نه. کمیسیون ځکه خو بالاخره اقدام نه کوي. مجید صاحب دې نیوکو خو به ویره نه لري چې ګوندې دوی مداخله وکړي او متحرز ټاکنیز ټیمونه نیوکې وکړي چې بالاخره دوی له افغان امنیتي ځواکونو په سیاسي برخه کې دوی استفاده وکړه. حالا چې په دې وروستیو کې دغه نیوکې هم شته چې هیڅوک حق نه لري چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلو سیاسي اهدافو لپاره وکاروي. دا سیاسي اهداف نه دي، دا د وطن د بقا خبره ده.
د قانون نه د دفاع خبره ده. دلته د یو مستقل کمیسیون چې د اساسي قانون په حیث راغلی د افغانستان د خلکو د رای نه د دفاع خبره ده. دلته د ډېرې زیاتې په دې انتخاباتو باندې ستونزې ګاللې شوي دي، خلک مصروف شوي دي. د دې هره ورځ وطن د اقتصادي بحران تر نظامي بحرانه پورې او تر امنیتي تهدیدو پورې بحران خواته هره ورځ روان دی. امنیتي قواوې هم مسؤلیت خپل باید وپېژني. حتی په نورې نړۍ کې که چېرته داسې حالت راشي نظامي مداخله کېږي په یو هېواد کې. په افغانستان کې ونه شوه. په افغانستان کې دا چې ګورې یو شی زه درته وایم چې موږ ډېر ویاړ چې په امنیتي قواو نن ورځ لرو د پرون نه، هغه دا دی چې نن ورځ دوی مستقلانه عمل کوي او استقلالیت یا وبخښئ بېطرفي په امنیتي قواو کې موږ 100% تضمین دی. موږ ډېر په اطمینان د سره ویلی شو که نن په ټاکنو کې هر څوک اعلان شي د اتلسونه کمیسیون اعلان کړی امنیتي قواوې به مغه پسې درېږي. دغه موږ محسوس کړي. تاسو به د وزیر صاحب د دفاع خبرې هم اورېدلې وي، د وزارت داخلې د ارشدو کسانو د وزیر داخلې په شمول د دې خبرې هم اورېدلې وي. کور ودان درنو لیدونکو تر لاندې دمې وروسته بیا هم ښه راغلاست. د ټاکنو خپرونه ګورئ. مجیدي صاحب، د ټاکنو له ترسره کېدو نن 2 میاشتې پوره شوې. د ټاکنو کمیسیون لخوا 2 ځلې مهالویش نقض شوی. یو دلیل هم دا دی چې ځینو متعرضو نمایندانو دفترونه تړلي او نه پرېږدي چې دوی کار ترسره کړي. دولت ساز ټاکنیز ټیم چې د دغې پروسې شریک دی، د دوی پلویان هم تمه لري چې له رایو دفاع وشي، د ټاکنو پایلې بالاخره نهایي شي او نتیجه معلومه شي. پوښتنه همدا ده چې دولت ساز ټاکنیز ټیم ولې چوپتیا غوره کړې د هغو ټیمونو پر وړاندې چې د پروسې د ځنډېدو لامل شوي دي او دوی دریځ نیولی او ټاکنو کمیسیون نه پرېږدي چې خپل کارونه ترسره کړي. دولت ساز ټیم چپ نه دی ناست. ټیم خپل غږ او بسلی دی په هر وخت کې، هم د میډیا له لارې نه، هم د نورو هغه امکاناتو نه، د آی ټي یا فیسبوک یا ټویټر یا مسنجر په هر لارې نه دوی خپل غږ بسلی او د دې ترڅنګ لویې غونډې جوړې کړي دي، مجالس یې کړي، اعلامیې خپاره کړي دي، هغه سیاسي احزاب چې د دوی ترڅنګ ولاړ دي او همدارنګه هغه نومان کاندیدان چې د دې دورې د 18 کسو څخه تقریبا 6 ټیمو نه تاسو ته معلوم وي هغوی د دې ټیم سره ولاړ دي چې د دولت ساز سره تقریبا وکیږي. حتی نور تمایلات هم شته. دوی هم اعلامیې خپلې خپرې کړي دي، په هغې کې په غوڅه ویلي دي چې باید نوره وخت ضایع نه شي او دا رایې او هغه چا چې مزاحمت کړی هغو باندې انتقاد کړی دی. ولې کوم حرکت چې په اصطلاح په سرکونه دي راوتلي دي، د دې دپاره چې وطن هم داسې حالت کې دی چې خلکو ته باید نوره ستونزې ولاړې نه شي. همدغه تشویشونه چې همدا اوس د ولس سره دي، د امنیتي تشویشونو ترڅنګ سیاسي تشویشونه او خصوصا د ټاکنو د پایلو نه اعلان تشویشونه، زه فکر کوم دا ولس دپاره به بس وي. او که چیرته ضرورت شو دا په وار وار د مدني ټولنو لخوا، سیاسي احزابو لخوا او دوستانو لخوا، قومي مشرانو لخوا، قومي شوراګانو لخوا چې په وار وار غوښتنه کړې دي چې موږ هر حرکت ته تیار یو. ولې موږ د ټیم د رهبرۍ او د لخوا ورته ویل شوي دي چې نه تاسې خو ځای نه دی نیولی د پروسې مخه تر اوسه پورې نیول شوې ده او د دولت ساز ټاکنیز ټیم اعلامیې خپرولو یا غونډو مجالسو نیولو ښکاره ځای نه دی نیولی. اصلي بحث دا دی چې کمیسیون هم تر اوسه پورې هغه کوم کار چې اعلان کړی و هغه نه و خلاص شوی. اوس تقریبا اوس د خلاصېدو په حالت کې دی. زه مطمئن یم چې دې نه وروسته به د دولت ساز ټیم لخوا چې سبا موږ غونډه لرو د رهبرۍ غونډه، نو په دې کې به خاص او خاص په د ټاکنو یا د رایو په موارد باندې او د ټاکنو نه اعلان په موارد باندې د غړو دریځونه یا د هغوی نظرونه به اوري او یا د اعلامیې یا د نورو حرکتونو دپاره به دې باندې بحث کېږي. ولې څه چې په دولت ساز ټیم پورې اړه لري، په رهبرۍ پورې د کمپاین ټیم اړه لري. په کمپاین ټیم کې داسې نظر نشته چې موږ آشوب خواته لاړ شو یا داسې نور حرکتو ته. ولې موږ همیشه کوشش کړی دی په غړو باندې رهبرۍ دغه کړی دی چې تاسو د کمیسیون
د پریکړو او د قانون تابع اوسئ تر څو چې هم قانون تطبیق شي هم استقلالیت د کمیسیون وساتلی شي. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر نن ویلي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو مشخص ټاکنیز ټیم در تاثیر لاندې دی چې هدف یې دولت ساز ټاکنیز ټیم دی او هغه پایلې به دوی ضرب الاجل هم ټاکلی وخت یې ټاکلی دی تر شنبې پورې که د هغې 3 لکه رایو په اړه باندې دوی پرېکړه ونه کړي او تورې دقیقا دوی ته د ټاکنو د پایلو اعلان مشروعیت نه لري. واضح خبره ده دوی هغه څه کوي چې غواړي چې بالاخره کارای 100 رایې پاتې شي هم باید دوی کامیاب اعلان شي یا بریالي اعلان شي او خو داسې نه کیږي. ډېرې کوشش وکړو چې په یو نوم په دوم نوم دوی په اکثرو ځایو کې چې ناظرین نه لري ځکه دوی ټاکنو ته آمادګي نه لرله نو چې آمادګي نه لرله دوی ناظرین نه لرله ځکه چې ناظرین لرو دوی رایه نه لرله هغه ځایونه نه منم. اول به شمیرونو باندې تاکید کول چې باید صندوقونه وشمیرل شي پټه په پټه د کمیسیون اعلان ونه کړي په د درملو کمپنۍ د مسجو یا د ټولنیزو رسنیو هغه کوم مسایل چې یا کوم اعلان چې کړی دی یا د نتیجه چې درملو کې اعلان کړی دی او کمیسیون ته یې راستولی دی هغې باندې باید دوی تاکید ونه کړي دوی خپل هم لاس په کار شي وخت کې چې کمیسیون بیا کار کوي په هغه باندې هم نیوکه کوي. اوس د ابطال د 3 لکو خبره کوي. زه فکر کوم چې د صندوق منځ خو کمیسیون ته هم نه معلوم چې څه دي یو رقم صندوق خو باید خلاصون ته اقلا اجازه ورکړي شي چې دې صندوق کې آیا هغه بایومتریک آلې چې ورکې دي که د صندوق په منځ کې وي هغه چپسونه یې هلته ولیدی شي چې آیا دغه رایې چې دی اقلا یو چک وشي چې مثلا ما رایه ورکړې دی د تا ماشین خراب و دغه ما نوم یې چې لیکلی دی د ما د کارت د ثبت شمیره یې چې لیکلې دی د تذکرې آیا دا په کمپیوټر ته ورکړي چې د سړی رښتونی دی دغه تذکره یې صحیح دی وخت چې تذکره مې صحیح وي وخت کې چې زه خپله فزیکلي حاضر شوی وم او رایه مې ورکړې وي او قانون هم دا ماته حق راکړی وي د عمومیت او د رایې چې د اساسي قانون حکم دی چې باید عمومیت ورکړي وي په دې کې رایه مستقیما او سیري وي او عدالت ورکړي وي او دغه غوښتنه هم وي صرف یو موارد چې دغه ټول پړاوونه ما پوره کړي دي کمیسیون د یا د تخنیکی ستونزو له امله ماشین خراب دی ولې ما رایه ورکړې ده ما رایه استعمال کړې ده ما رایه باید ولې باطله شي په کوم قانون او اساسي قانون په واضح ډول یې لیدي چې هیڅوک نشي کولی چې د یو چا نه د کاندیدېدو ځواب راکړئ. 3 ټاکنیز متعارض ټیمونه یو ځای شوي او په ګډه دوی هڅه کوي چې یو ائتلاف جوړ کړي د دغه ائتلاف هدف ستاسو په نظر څه دی ګټې به یې زیات وي که زیانونه دوی د نننۍ اعلامیې نه ما برداشت دا دی چې دوی غواړي چې خپل ناکامي خپله لیدلې ده او دوی بالاخره په دې باندې هوکړه کړې ده چې مونږ میدان بایللی دی یوازینۍ لاره چې کولی شو یو څه لاسته راوړو هغه دا دی چې ووایو چې ټاکنې نه منو که د نن نه نورې ټاکنې نه منو که کمیسیون هر څوک اعلانوي مونږ یې نه منو ولې هدف یې همدغه دولت ساز ټیم دی چې یو واضح خبره ده چې په غوڅ اکثریت یې رایه وړې دی او کامیاب دی. کور مو ودان مهدي صاحب چې بحث ته راغلی درنو لیدونکو خپرونه مو همدومره وه له تاسو هم مننه کوم تر بیا ښه وخت.